أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو ليبلونكم الله خامخ ازمیخ بو کیستاسو الله تبارک وتعالى بشيء من الصيد پس سیز باندې د ښکارنا تنالوه ايديكم چرسیږي به ورته لاسونه ستاسو ورماحکم او نیزې ستاسو ليعلم الله د پاره د دې چې معلوم کړي الله تبارک وتعالى یعنی د پاره د دې چې ظاهر کی الله تبارک وتعالى من يخافه بالغیب سوک یریږي د دنا نالیدلې سوک یریږي د دنا په غیبانا فمن اعتدى بعد ذلك پس هغه سوک چې زیاتی وکړي پس د دینا فله عذاب الیم نشته د پاره عذاب درناک یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تقتلوا الصيد مقتل کوي تاسو موجنه تاسو خکار وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې په حالت د احرام کې ومن قتله منکم او چا چې اوجلو د غخکار د تاسو نه متعمدا په قصد فجزاؤن بدلا د هغه مثل ما قتل پشان د هغه چې هغه اوجلو من النعم د سارونه يحكم به فیصله بکی په دې سره ذوا عدل منکم دو انصاف کوونکی د تاسو نه هدین بطور د قربانه بالغ الكعبه چې رسیږي به کعبه ته او کفاره یا کفاره ده طعام مساکین طعام ورکول مسکینانو ته او عدل ذلك صياما یا د دې برابر روجي دي ليذوق وبال امره د پاره د دې چې اوس کی سزا د خپل کار عف الله معاف کړی دی الله تبارک وتعالى عما سلف کم چې مخکې تیر شوی دی ومن عاد او څوک چې دوباره وکړي فینتقم الله منه نو بدله به واخلي الله تبارک وتعالى ددنا والله عزیز ذو انتقام او الله تبارک وتعالى غالب دی او بدل اغستون کې دی خاوند انتقام دی وحل لكم صيد البحر حلال کړی شوی د تاسو د پاره ښکار د سمندر وطعامه او د هغه خوراک متاع لكم تاسو د فائدې د پاره وللسياره او د پاره د مسافرو وحرم عليكم او حرام کړی شوی د پتا سو باندې صيد البر ښکار د اوچه ما دمتم حرما ترسو پورې چې تاسو په حالت د احرام کې واتقوا الله الذي او يرګه د هغه الله نه الیه تحشرون چې تاسو به هغه طرف ته راغونډول شي جعل الله الكعبه البيت الحرام جعل الله الكعبه غرزول د الله تبارک وتعالى کور البيت الحرام کور د عزت غرزول د الله تبارک وتعالى کعبه کور د عزت جعل الله الكعبه غرزول د الله تبارک وتعالى کعبه البيت الحرام کور د عزت دا سکور چې هغه عزت والا دی قیاما للناس د پاره د قیام د خلکو والشهر الحرام او میاشتې د حرمت والهدي او د قرباني ساروي والقلائد او قلائد پټه والا ساروي ذالک لتعلموا دا زکه چې تاسو پوه شئ ان الله يعلم چې بشک الله تبارک وتعالى پويږي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه سوچ په اسمانونو کې دي او هغه سوچ په زمکه کې دي وان الله بكل شيء علیم او بشک الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې علم لرونکي دي اعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب چې بشک الله تبارک وتعالى سخ عذاب ورکون کې دي وان الله غفور الرحیم او بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کون کې دي ما علی الرسول الا البلاغ ندی پر رسول باندې مگر رسول والله يعلم او الله تبارک وتعالى پوهیږي ما تبدون په هغه څه چې تاسو ښکارا کوي او ما تکتمون او هغه څه چې تاسو پټوي قل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ندی برابر پلیت او پاک ولو اعجبک اگر که په تعجب کې واچیتا کثرت الخبيث ډیروالی د پلیتای فتقوا الله پس او یریګه د الله تبارک وتعالى نا یا اول الالباب اے خاوندانو د عقلونو لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ